کچری تاسو ټینشن ډیپریشن سوچونو فکرونو د لپاره میډیسن استعمالوي نو درې داسې سيزونه کچری تاسو په خپل ژوندۍ او په خپل ځان باندې اپلای کړل نو تاسو ټینشن ډیپریشن او سوچونه فکرونه ورسره ختميږي. پاره کې د ټولو نه اول فاستینګ کول دي یعنی روزه نیول دي او په ځان باندې نهره تیرېدل دي. کله هم چې تاسو روزه نیسئ او په ځان باندې نهره تیروي نو د سټریس کم ته چې مونږ ټینشن وایو دا غي دوه داسې هورمون دي چې د دې د وجې نه هغه کمیږي کم ته چې لیپټین او ګریلین هورمون ویل شي. کله هم چې انسان په ځان باندې نهره تیروي نو دا هورمون بیلانس طرف ته راشي چې دا غي د وجې نه انسان ته سټریس یعنی ټینشن نه کیږي او کچری دا هورمون زیات شو نو روزه نیول او په ځان باندې نهره تیرېدل دا هورمون کمیدو طرف ته راولي چې د دې په وجه باندې د انسان چې کم سټریس ته کم ته چې مونږ ټینشن وایو هغه ورسره ختميږي. او کله هم چې د انسان سټریس زیاتېدو طرف ته روان یعنی ټینشن ډیپریشن زیاتېدو طرف ته روان نو داغه په وجود کې کارټیسول هورمون ورته ویل شي هغه هورمون زیاتېدو طرف ته لاړ شي. کله هم چې انسان فاستینګ کوي نو د فاستینګ د وجې دغه په وجود کې کم کارټیسول هورمون چې دی هغه کمیدو طرف ته راځي چې د دې د وجې نه انسان چې کم ټینشن ډیپریشن سوچونه فکرونه دي هغه کمیدو طرف ته روان او کله هم چې د انسان په وجود کې کارټیسول هورمون زیاتېږي نو دغه د وجې نه د انسان سټریس زیات شي او کله چې د انسان سټریس زیات شي یعنی ټینشن دغه سره انزایټي راشي انزایټي یعنی ستوماني او کله چې د انسان په وجود کې دا سيزونه یو ځای شي نو دغه نه بیا ډیپریشن جوړیږي چې بیا انسان بار بار سوچونه او فکرونه کوي او اکثر داسې خبرې کوي چې ډېر زیاتې ناامیدي خبرې وي او د انسان زړه هم دغه خبرو نه بعد هیڅ کار کولو ته تیار نه وي. او کله هم چې انسان روزه نیسي او په ځان باندې نهره تیروي یعنی فاستینګ کوي نو په دې دوران کې دغه په برین یعنی په مغزو کې دنه ډیرایویډیو نیوروټروپیک فیکټر هورمون ورته ویل شي دا زیاتېږي چې د دې سره کم د انسان سټریس او ټینشن د ختمېدو طرف ته درومي او په دې دوران کې د انسان د مغزو د برین چې کم فنکشن دي کم کارونه دي هغه هم بهتر والی طرف ته لاړ شي او د انسان چې کم فوکس دی هغه هم بهتر والی طرف ته ځي. دویم سیز ایکسرسایز دی او دریم سیز گرین ټی یعنی شنه قهوه ده. نو دا به تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې میډیکلی ایکسپلین کوم چې څنګه دا د انسان د جسم نه ټینشن ډیپریشن ختموي کچره انسان ډیلی بیسس باندې ایکسرسایز کوي او ډیلی بیسس باندې گرین ټی او کپس کی. تر هغه پورې شکریہ. الله حافظ.